د شب برات په شپه باندې الله رب العالمین ډیر خلکو ته بخښنه کوي. یو څو کسان دي چې الله رب العالمین دې ته بخښنه نه کوي. اول نمبر باندې کې مشرک سره کوم سره چې شرک کوي د الله رب العالمین سره، الله رب العالمین دې انسان ته بخښنه نه کوي. او جادوګر تم الله رب العالمین بخښنه نه کوي. دریم نمبر کاهن او نجومی ته الله رب العالمین بخښنه نه کوي. نن ډیر خلک کاهرانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث شریف کې وایي من اتا کاهنن، وای څوک چې کاهن ته لاړلو او د تصدیق وکړو نو دې د الله رب العالمین پر وړل شوی دین باندې چې الله رب العالمین کوم دین را لګل دی په دې باندې کفر وکړو. او څلورم نمبر چې څوک بغض او حسد کوي د مسلمان سره، اسی بیسا څوک بغض او حسد کوي د انسان تم الله رب العالمین د شب برات پشپ باندې الله رب العالمین دې تم بخنه نه کوي. نن څومره خلک کینې کوي، نن څومره خلک بغضونه کوي، نن څومره خلک حسدونه کوي. حسد والی کوي یاره وای دې ته الله رب العالمین د مال والی ورکړي دی، نو وای ته د الله رب العالمین سره جنگ کې ایته د الله رب العالمین به تقسیم باندې ناراضي راضي به نه ته د الله رب العالمین په تقسیم باندې ناراضتیا اظهار کول دي. امام قرطبي رحمه الله تفسیر قرطبي کې وای ګویا چې دا په الله رب العالمین باندې یو قسم د اعتراض کول دي، او په الله باندې اعتراض کول دي چې الله تعالی ته دا ولي ورکړي بل ته دی ولي نه ورکو. نو ولي ته په دې باندې پويږي ته خو د الله رب العالمین خوخه ده چاته ورکي او چاته نه ورکي. چاته الله رب العالمین عزت ورکي، چاته ذلت ورکي، چاته مال ورکي، چاته نه ورکي، چاته حسن ورکي، چاته نه ورکي. دا د الله رب العالمین خوخه ده. نو ته چې په الله رب العالمین باندې دغه اعتراض کې ته کوم طرف ته ځي؟ انسان د ایمان نه په دې باندې وسی ناجایز بغضونه حسدونه کینې دا به نه کوو بلکې مینه او محبت به کوو.